سورة التين. سورة التين بل نوم دے سورة والتين والزيتون. اتا آیتونه دی مکی دے، 15 دے مصحف کے نازل دو پہ اعتبار سر اتشتم دے. موضوع د سورت اگه واضح دا. الله اکبر. چې د انسان قدر قیمت کله دی او انسان کله سپک سپور دی، دو حالات دا بکی بیانی. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون قسم دے پا انزر باندے و پا خونه باندے، پا زیتون باندے. وطور سینین او پا طور غر سینین چی تکشین دے. طور غر تولکی کی سینین معنی رنا والا یا خائص والا یا شنوالی والا. وهذا البلد الامین او قسم دے پا دی خار باندی چی امن والا دی. والتین والزیتون کی دی علاقہ کی اشارہ کمی علاقے تا دا؟ اگر شام تا دا، بیت المقدس تا دا. اللہ دی پاک علاقہ باندې خپل خاص رحمو کی. نو آلتا دیر انبیاء اللہ را لگری دی، خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام اولو العظم کے. وطور سینین طور غر اشارہ دا زی یاد کو برکتی زید اشارہ بکی موسیٰ علیہ السلام تموشو. بیا برکتی خار حرم دے اشارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تموشو. دا قسمون دا دید پاردی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقینا من پیدا کرد انسان خیست شکل کی. ہر اعتبار سر انسان خیست دے. چی دی انسان د پیدایش تذکرہ منگ چی دا کرنا قرآن تفسیر شروع کرده و زی پا زی رازی. ثم رددناه اسفل سافلین، بیا منگ واپس کرده دی لاندی دا لاندینوا، لاندی دا لاندونا، لاندی دا لاندونا. نو دا دی کی مشهور قول داده واضح چی دی بیا جهنمی دی. لاندی دا لاندونا سوکتی جہنمانی. دا خیسته انسان چی اللہ دومره خیسته پیدا کرده دی بیا لار جہنم تا. یا دی لاندی دا لاندو نشو، دی زلیل شو، دی رسوا شو. خود دی نبی استثناء دا کہ او سڑک واری چی زپت دی لاندو خلقو کشمار نشم، او کہ او سڑک واری چی زپت دی زلیل خلقو کشمار نشم او زپت جہنمیانو کی نشم، نبی دا دی دا یسو کار بکے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر آگا کسان چی ایمان راوڑے دا وعملون اکڑی دی نیک. عقیدے دا توحید دا او عمل دا رسول اللہ علیہ وسلم پا طریقہ دے. فلہم اجر غیر ممنون، ندوی لرا اجر دے نختمی دن کے. دا سی اجرون او نعمتون بولا اللہ ورکی با آخرت کی چاگا نختمی کی. فما یکذبک بعد بالدین، نو سے شیدے چی دروغجن گرزی تا رستو دا دینا بالدین پا حساب کتاب باندی. اے انسانا داغا تاوانی انسان دے، داغا لاندی دا لاندو ندے، داغا جہنمی دے. نو سے شیدے چی دروغجن گرزی تا اے انسانا رستو دا دی دلائلو نا پا حساب کتاب سے. د څه د لاسه، مطلب دا شوبل تعبیر سره د څه د لاسه ته حساب کتاب ته دروغ وی، ته قیامت ته دروغ وی او دومره دلایل دی ورید یا د الله دا خبرې دی واوریدي، وحی دی واوریده. الیس الله باحکم الحاکمین، ایا نه دی الله ښه فیصله کوونکی د فیصله کوونکو نه دی که نه دی؟ دی. نو اولی دا سوال وکړو دې کې دننه یو خبره پرته ده، هغه ده چی کل اللہ خف فیصلہ کون کے دے دا فیصلہ کون کو نا، نو بیا دا غسر دا مناسب دی چی دا مخلوق بدق شمپری دے و دو پارا و فیصلہ نکے. منگوی خف فیصلی کئی، نو چی خف فیصلی کئی ناغا بدا دی بندگانو بمنس کی فیصلہ کئی. نو چی دا بندگانو منس کی فیصلہ کئی نو دا غیر پارا با غیر پارا دا حشر او دا قیامت و رزق پکار تھا.